پاکستان کې د سیلابونو له کبله د وژل شویو کسانو شمېر 1400 ته لوړ شوی. پاکستان کې چارواکي وایي په دغه هیواد کې په وروستیو زورورو سیلابونو او په شکال بارانونو کې د وژل شویو شمېر 1496 کسانو ته رسېدلی دی. د طبیعي پیښو پر ضد د پاکستان د ملي ادارې په وینا څه ناڅه 600,000 کسان په هغه لنډمهاله کمپونو کې میشت شوي چې په وروستیو 2.5 میاشتو سیلابونو او بارانونو کې کورونه ویجاړ شوي او یا هم زیانمن شوي دي. په دغه سیلابونو کې تر ټولو ډیر د سند ایالت ځپل شوی چې نږدې 15 میلیونه خلک یې اغېزمن کړي دي، خو د پښتونخوا او بلوچستان ځینې سیمې هم په کمساري ډول ځپل شوي دي. د سند ایالت مشر وزیر مراد علي شاه په کراچۍ کې یوې خبري ناستې ته وویل چې کورنیو نړیوالو خیریه ټولنو څه کم 2 لکه کورنیو ته بې کوره خیمې ویشلې دي، خو اوس د بې کوره شویو کورنیو شمېر خورا ډیر دی. د مراد علي شاه په وینا د سکني بارانونو کچه د تیرو هغو پرتله 11 چنده لوړه ده. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش چې د پاکستان ته په 2 ورځني سفر تللی و وایي نړۍ کې ګڼ بشري ناورینونه لیدلي، خو د اقلیمي بدلون له امله هغه څه چې اوس دلته پاکستان کې رامنځته شوي په کلماتو یې نشم بیانولی. ښاغلي ګوتریش په ټینګار له نړیوالو د پاکستان لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوله. درنو لیدونکو، کله موږ سره په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.